السلام علیکم. زمونږ په ژوند کې زمونږ 15 دشمنان دي، 15 مو دوستان دي. دا 15 دشمنان او 15 دوستان ډیر زیات ضروری دي پیژندل د روغ صحت لپاره. نو اول درته ښیم 15 دشمنان چې هغې نه تاسو ځان وساتئ او 15 دوستان چې هغه تاسو اختیار کړئ. ګورئ په لومبي نمبر چې کوم زمونږ دشمن دی، زمونږ د صحت دشمن دی، هغه د معده یا ریفاین آټا یا ریفاین اوړه یعنی سپین اوړه په کوم کې چې ځګالې نه وي، په کوم کې چې فایبر نه وي، دا زموږ دشمن شو. په دویم نمبر باندې سپینه مالګه، دا زموږ د صحت دشمن شو. په دریم نمبر باندې چینی، دا هم زموږ د صحت دشمن دی. څلورم نمبر باندې کوکنګ آیل، کوم چې بازاري غوړي یا بازاري تیل دي، دا هم زموږ د صحت دشمن دی. په پنځم نمبر باندې پریشر کوکر، کوم کې چې موږ پخلی کوو، دا هم زموږ د روغ صحت دشمن دی. دغه 15 دشمنان شو، تاسو وپېژندل. اوس 15 کم دوستان دي چې هغه موږ بدل کو په دې دشمنانو. دا دشمنان موږ ختم کو خو زموږ کار پې خراب نشي، زموږ چې کوم د روټین دی د ژوند تېرولو هغه خراب نشي، ځکه چې دا موږ بند کړو موږ بیا څه کوو، موږ به څه خورو. نو دا 15 دوستان تاسو اختیار کړئ، دا په خپل کچن کې تاسو لازمي وګڼئ. په لومبي نمبر باندې چې کومه معده ده، سپین اوړه دي، د هغې متبادل د جرندې اوړه دي. د جرندې اوړه چې کوم دي، چکی کا آټا چې ورته وایي اردو کې، هغه تاسو خورئ، هغې کې فایبر او ځګالې وي. دویم چې کومه سپینه مالګه ده، د هغې په ځای تاسو ګلابي مالګه پینک سالټ ورته وایي، هغه میلاویږي بازار کې. تاسو پیکینګ کې هم رااخیستی شي او ځان له دې کاڼې راوړئ او خپله هم میده کولی شي. چې کله دا تاسو لازمي کوئ په ځان باندې، د بي پي مسلې هم ختمه شي، د وینې مسلې هم ختمه شي، او نور ډېرې مسلې چې کوم دې سره تړلي وي د سپینې مالګې سره، به ختمې شي د ګلابي مالګې په استعمال باندې. په دریم نمبر باندې چینی، د چینی متبادل بهترین حل خالص ګوړه ده. د خالص ګوړې استعمال تاسو کوئ او محدود مقدار کې کوئ. انشاءالله چې کوم د چینی نقصانات دي د سکین دپاره، د بدن دپاره، هغه ګوړه هغه شان نقصان نه ورکوي بلکې فایده ورکوي. نو د چینی په ځای تاسو د ګوړې استعمال کوئ. څلورم نمبر باندې کوکنګ آیل یا بازاري غوړي، د هغې بهترین حل چې کوم دی هغه د شړشمو تیل دي، کینوله تیل دي، سوچه غوړي دي، زیتون تیل دي. په دې څلورو کې چې کوم تاسو له په لاس درځي، کوم تاسو اخیستی شي، د هغې استعمال کوئ. د بازار غوړي، د بازار تیل تاسو بند کړئ. بي پي هم سټیبل وي، کولیسټرول ټي جي مسله به هم نه وي، د معدې مسلې به هم ختمې شي. ډېرې زیاتې مسلو د بیماریانو تاسو انشاءالله محفوظ پاتې شي چې کله تاسو خپل غوړي، خپل تیل بدل کوئ د پخلي. پنځم نمبر باندې پریشر کوکر چې کوم دی، د هغې متبادل بهترین د خاورو کټوۍ ده، د خاورو دچکی دی، د خاورو لوښی دی. تاسو چې په هغې کې پخلی شروع کوئ، پخوا به خلکو همدغه کې پخلي کول. ولې بیماریانې کمې وي؟ همدغه وجوهاتو چې دا 15 دشمنان نه پخوا، دا 15 دوستان عام وو. نو تاسو چې د پریشر کوکر په ځای د خاورو لوښی استعمال شروع کړئ، د خاورو کټوۍ، د خاورو دچکي استعمال شروع کړئ، نو د ډېرو بیمارونو به انشاءالله تاسو محفوظ پاتې کیږئ. نو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. دغسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو ته شفای کامله نصیب کړي، الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.